د جاوید امرخیل له مفتي منیر شاکر سره یاري او دوستي. تاسو به خامخا مفتي صاحب له جاوید امرخیل سره په اکثره محفلونو او پروګرامونو کې لیدلی وي چې د مفتي صاحب له جاوید امرخیل سره ډیر زیات صمیمیت، نږدېوالی او مینه درلوده. او کله چې به هم جاوید امرخیل پاکستان ته راتلل نو ضرور به د مفتي صاحب کور ته د هغه پوښتنې ته ورتلل. جاوید امرخیل د ګیلمن له شهادت څخه وروسته په لومړي ځل چې موږ هغه په ډکو سترګو ولیدل هغه د مفتي منیر شاکر په جنازه کې و. او کله چې جاوید امرخیل د مفتي منیر شاکر له شهادت څخه خبر شو نو جاوید امرخیل سمدستي په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل: د بازانو عمر لنډ وي، په رښتیا پر تا ناوخته و. په همدې روژې مبارکه کې مو له مفتي صاحب سره خبرې وکړې. ما له مفتي صاحب سره ژمنه وکړه چې نن سبا د سلام ته درځم، خو ډیر مصروفه یم. تېره شپه 11 بجې راته غږیز پیغام راولېږل چې زه یې کټ مټ دلته تاسو ته لیکم. امرخیل صاحب ډېر د ناوخته کړل، واده کوي او پوره کوي یې نه. بیا یې د رحمان بابا دغه شعر وویل: هر بیګا وایې سبا به خوله درکم، په رحمان به دا بیګا کله سبا شي. جاوید امرخیل د خپل فیسبوک په دغه پوسټ کې زیاتوي: زموږ پیره، زموږ استاذه، زه په رښتیا هم له تاسو سره بې وعدې شوم. ما در سره خپله واده پوره نه کړه. زه په رښتیا هم ډیر زیات ناوخته شوم. مفتي صاحب زما پیره، زما استاده، رب دې د جنتونو سردار کړه. زما او ستا دیدن هغه دنیا ته پاتې شو. الله جل جلاله دې سره له خاورو وبخه. انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو، تاسو د شهید مفتي صاحب منیر شاکر او جاوید امرخیل د مینې، دوستي، عزت او محبت په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. او د نورو داسې تازه ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.